کله چې هم زه هغه خلک وینم چې یو څه غواړي خو لاسته یې نه دي راوړي زه ورته بایلونکي وایم. دا کیدای شي تاسو ودردوي، زه په دې پوهیږم، خو کله چې زه پوهیږم د هر څه د ترلاسه کولو لپاره باید ته د هغې قیمت پرې کړې، نو پوهیږم چې که تاسو یو څه ته نه یې رسیدلي، یعنې قیمت یې تاسو نه دی پرې کړی، تاسو له درد ویریږئ، له قیمت پرې کولو ویریږئ، ځکه خو د هغه شیانو چې غواړئ یې یو هم نشئ ترلاسه کولی. نو زه ولې باید په تاسو زړه وسوځوم؟ ولې باید تاسو ته ووایم چې آرامه اوسه، ستا ګناه نه ده، ته تنبل یې، ته کمزوری یې، کمجرته یې. د خپلو هیلو د ترلاسه کولو لپاره چې کومې سختۍ باید ووینې، نه غواړي چې هغه ووینې. نو باید د خپل ژوند حقیقت ومنې، باید پوره پوه شې او یو څوک باید واوسي چې درته دا حقایق ووایي. ځکه که په رښتیا هم ته یو څه وغواړې او په رښتیا هم د هغې د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړې، ترلاسه کوي. خو که ته ناست یې او وایي چې نه ما خپله وروستۍ هڅه کړې خو نه کیږي، نو ته دروغ وایي. پوهیږي ولې؟ ځکه نړۍ په شدت سره افشا کوونکې ده. کوم څه چې ته غواړې هغه کوم بل چا هم غوښتي، او که کوم بل چا لاسته راوړي نو ته هم هغه لاسته راوړلی شي. اما ته ناکامه شوی او هغه بریالی دی. ولې؟ ځکه اکثریت د خلکو هڅه نه کوي او اکثریت د دوی له ابتدایي هڅې وروسته ماته مني. یو چا لپاره یوه هیله په اسانۍ ترلاسه کیږي، اما کیدای شي تا لپاره ستا نصیب کې سختي. نو څه کوي؟ بهانې لټوي؟ د ترلاسه کولو لپاره یې ناهیله کیږي، یا ځان ته وایي چې زه خوشبخته نه یم؟ ته خوشبخته یې خو تنبل یې، ته خوشبخته یې خو کمزوری یې، ته خوشبخته یې ځکه اوس هم ساه اخلې، سترګې لرې، لاسونه دې لا جوړ دي، پښې دې لا کار کوي. بدبخته هغوی دي چې نور لاړه، د خپل ژوند د جوړېدو، د خپلو ګناهونو د پاکېدو چانس نور نه لري. نو ته ژوندی خو یو تنبل بایلونکی چې بهانې لټوي. که ته هیله لرې او پوره نه وي، خوب نشې کولی. زه نه پوهېږم څنګه هیله لرئ چې شپې خوب درځي. بیکاري اوج ته رسېدلې، قیمتي تر آسمانه پورته شوې، خبرونه ناامیده کوونکي دي او زه هیڅ نشم کولی مګر دا چې تسلیم شم. نو راځه چې خوب وکم. واقعا داسې ژوند کولی شئ؟ سره له دې چې زه ډاکټر یم خو هیڅ شپه نشم ویده کیدی مګر دا چې سهار ته مې برنامه نه وي جوړه کړي، یو پلان مې نه وي طرحه کړی او د خپل مالي استقلالیت اندېښنه مې نه وي کړي. فکر وکړه شته دی داسې خلک چې یو موټر یې 5 میلیون ډالر ارزښت لري، خو څنګه؟ له کومه یې کړه؟ دا زما او ستا د ټول عمر د مصرف نیمایي هم نه ده. که زه مې د ټول عمر معاش راټول کم او 1 روپۍ هم ورنه مصرف نه کم، بیا هم زما د وظیفې معاش د دومره پیسو نیمایي هم نه کیږي. دې خلکو څه کړي؟ ما ته خوب نه راځي کله چې پوهیږم نور څومره فوقالعاده کارونه کوي. زه پوهیږم چې نړۍ راته درواغ وایي، زه پوهیږم چې شته ډېر شیان کوم چې ما له اصلي مسیر لرې کوي، خو تلاش کوم چې د تیښتې لار پیدا کړم، تلاش کوم چې ژوند زما کنټرول کې وي. زه نشم کولی فکر وکم چې په همدې ژوند دې راضي پاتې شم. نو ته څنګه دا فکر کولی شي؟ نو ته څنګه له ژوند راضي یې؟